بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن تاسو در پیژنم اډوب فایر ورک. پاملرنې نیول دی چې اډوب فایر ورک زیاتره استعمالیږي د ویب ډیزاینینګ یا نقاشي دپاره. په دې کې ډېر شیان شته، هر سړی د خپلې خوښې په اندازه خپل حکمت سره استعمالوي. اول تر ټولو مخکې ډاکومنټ PNG خلاصو. دلته اول تر ټولو مخکې دا غواړي د جسامت یا سایز اندازه. هر څومره چې تاسې د یادونې وړ د خبرې ستاسو باید یاده وي چې تاسې کوم کار په اډوب فایر ورک کې کوئ، د هغه اندازه یا سایز یا جسامت تاسې سره ضرور باید. مثلا تاسو یو بټن جوړوئ د 80 پکسله او 80 پکسله، یا بل داسې دایره جوړوئ 100 پکسله یا 50 پکسله کې. پر هر حال تاسو ته باید د سایز یا جسامت معلومه اندازه ضرور. زه د خپلې پاڼې دپاره فلحال جوړوم یو 3D بټن چې د هغه ورت یعنې سور 800 پکسله او جګوالی یعنې هایټ یې 80 پکسله. دا زما د اندازې سره سم 800 په 80 پکسله کې د کړکۍ پرانیزدله. دا د دې خپل ټول بار دی، دا ټول چې هر یو په خپل ځای تمرکز کوي او په خپل ځای باندې کار کوي. دا خو تاسو ټولو ته معلومه چې سلیکشن ټول دی، دا بمپس دی، دا ویکټرز دی، دا د ویب دپاره دی کوم چې د ویب سره تعلق لري، ویب ته لینک ورکوي، سلایزینګ وغیره وغیره. دا د کلرز دی، دا د ویو زوم وغیره دپاره. اوس فلحال زه کار کوم یو د دې څخه یو شکل غوره کوم. چې روټینګل ورته وایي. دا شکل رسموم. دا شکل به د سایز کې رطوبت دی، د دې د پراپرټي یا جایداد دلته زه سلیکټ کوم 800 پکسله او لاندې د دې زه د خپلې خوښې چې مې ورکړی 80 پکسله ورکوم. دا زما شکل شو، زما کوم چې ما غوره کړی و. راته ښکاري لاندنی سایز د پیج یعنې د پاڼې سایز غټ دی. دلته راځو، په پیج باندې کلیک کوو، سلیکټ کوو، پیج باندې کلیک کوو، لاندې راغلی دی کنوې سایز. دا په 80 کې دی، زه په 80 کې کوم 80. اوس زما د خوښې شکل او د پیج سایز دواړه هم برابر شو. اوس راځو د دې فلټر ته. دا د دې فلټر دی. په فلټر د جمع باندې کلیک کړئ، بول اینډ امباس ته راشي، انر بولز ته راشي. دا د دې شکل غوره شو، وګورئ. دا د دې پراپرټي جایداد ستاسې د خپلې خوښې دی، په دې کې غوره کوئ چې څنګه ستاسو خوښه وي. هغه ستاسو د ازموینې او د عملي کار سره تعلق لري. چې څومره عملي کار وي دومره تجربه انشاءالله زیاتېږي. په نارمل باندې کوم. د دې رنګ بدلوم، راځم دې ته. په دې کې قسم ټیکچرز وغیره هیچ وغیره ټول کړو. ستاسو په خوښه پورې تعلق لري محترمو. که غواړئ دا غوره کړئ دغه وکړئ، که نه وي چې ستاسو خوښه وي هغه وکړئ. دې ته راځو، انالایز ته هارډز کوو، په دې کې بل کوو. دا مې خوښ شو، د دې رنګ بدلوو، سور کوو. په دې به سور شي، د دې آوټلاین ګو. ستاسې په خوښه ستاسې رنګ. دې ته آوټلاین ورکوو، سور. دې آوټلاین سایز زیاتوو چې څه کېږي وګورئ. د دې آوټلاین شو، خو د خپل کیفیت یې لاسه ولر کوم چې 3D یا درې اړخیزه شکل و. آوټلاین یا باندنۍ کرښه 0 کوو. دا وګوره بېرته هغه خپل شکل راغی.
راځو په دې باندې ټیکس لیکو یعنی څه پې لیکو زما د پاڼې مضمون دی نه دی بیسیک د دې جسامت غوره کوو په اندازه راولو دا د دې د فنټ جسامت دی 40 کوو دومره دی هم دومره بس دی دا د دې رنګ دی رنګ هم د خپلې خوښې ورکوي ټرانسپیرنسي ورکوي چې په نیم اړخ ښکارېږي دا د دې فنټ یعنی د تورو طرز دی ملګرو په اډاب فایرورک کې هم دا خصوصیت دی چې په کوم توري یا سایز یا څه چې پکې غوره کړو هغه تر پایه په همغه باندې وي موږ دا غوره کوو اوس که په راتلونکي کې هم کار کوم دا به زما د تورو سایز او د تورو طرز به همدا وي اوس دا زه ثبتوم فایل سیو از په ډیسکټاپ باندې بیسیک په نامه باندې لاندې فایل ته وګورئ فایل PNG فایرورک PNG سیو از ملګرو زه اوس غواړم چې زما درې همدغسې تصویرونه شي همدا بیسیک لرې کوم راولم ټایټل ته راځم ویب لیکم ویب همغه 15 دغه جسامت اندازه دی دا همدغه طرز دی دا هم ثبتوم سیو از ویب دا وګوره ویب دا لرې کوم بل لیکم ګرافیک ګرافیک همدا د مسح کولو دپاره محترمو د ډیلیټ بټن کېکاږه همغه کار ورسره کوم سیو از ډیسکټاپ ګرافیک جی ورکوم ګرافیک سامان الله د تاسو ته ور په ور هم ټول کار او په دې به کار کوو انشاءالله دا لومړنی درس دی مو سره پاتې وشئ زموږ چینل لطفا سبسکرایب ستاسو له لیدو څخه مننه رایه ورکول مه هېروئ